السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. خدای دې وکړي چې خپل تېر کورني کارونه مو خپل استاد ته رسولي یې. راځو د تېر درس په ادامه سره نوی درس وایو. ګرانو شاګردانو، د ریاض توري په ادامه سره د سین توری لیکو. سین په لوړه څوکه سره شروع کېږي، بیا یې مابین ټینګ شکل کېږي، نازکه څوکه پورته کېږي او بله څوکه پسې پورته کېږي، بېرته راځي کښته او یو څه داسې ګولېږي. بېرته د نن په رقم دا څوکه ورپورته کېږي. په درو حرکتو سره لیکل کېږي او دا څوکه یې باید تر دا بلې څوکې یو څه قدر کښته وي. سین اول غاښ یو څه نرۍ کېږي دا لاندې خوا، بیا وروسته ټینګ شکل کېږي، نازکه څوکه ورپورته کېږي، بله دا څوکه یې باید تر دغه څوکې غټه وي. بېرته راځي، وروسته یې خېټه ورجوړېږي او یو څه باید کښته وي. سین اول غاښ، دوهم غاښ او دا یې مابین. سین اول غاښ، دا څوکې باید نرۍ وي، دا لوړې. دوهم غاښ باید یو څه غټ وي او دا نس یې مابین چې دی دا یې باید ګول او یو ټکی قدر باید د دا ځای څخه کښته وي. اوږد سین لیکو، نازکه څوکه ورپورته کوو، بله څوکه ورپورته کوو، راځو لیکي ته. یو لاس یې تر لیکې پورته کوو او دلته باید یو څه کښته وي تر دغه څوکې. دا هم په هغه درې حرکته لیکل کېږي. یو حرکت یې دغه دی، دوهم حرکت یې دغه دی او درېیم حرکت یې دغه دی. دا ملا یې باید ډبله وي او دغه لوړې څوکې چې دي دا باید نرۍ وي. سین دوهم غاښ یې باید غټ وي، بس د ملا سره دلته باید حرکت ورکړو، دلته باید پای ته ورسېږي. او ستاسو کورنی کار چې دی هغه د سین توري دوې څپې دی، دوې څپې د دا سین او دوې څپې د دا سین.